د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو او عزتمندو اوریدونکو، سلامونه می ومنئ. تمه ده چې د هیلو وړانګې ډرامې تیرې برخې مو اوریدلې وي. تیره برخه کې خیالي خارج ته د تګ خوبونه او خیالونه لیدل. ویل یې داسې هېواد ته ځم چې جنګ او جګړې پکې نه وي، څو په آرامه ژوند وکړم. خو چنارګل یې مخالفت کولو او ویل یې چې خپل وطن ګل وطن. د چنارګل مخالفت د دې لپاره دی چې ډېری ځوانان خارج ته د تللو په موخه خپل ځان او خپله شتمني په خطر کې اچوي. ځینې ځوانان د سمندرونو د ماهیانو خوراک شول، ځینې د قاچاق وړونکو او ځینې د لارو د سړو او تودو. خارج ته د تللو امن او قانوني لارې چارې هم شته، نو د خپلو خوبونو او خیالونو د پوره کولو لپاره خپل کور ته غم مه راوړئ. ژوند ستر نعمت دی او د دغه نعمت شکرانه پکار ده. دا دی تیاره هم په خیر ورسېده. ملک صاحب ازرخانه څوک دننه نه ځو؟ نه دننه خو نه پرېږدي، باید همدلته بهر صبر وکړو. هلته ولې نه پرېږدي؟ ټول خلک همدلته خپلو مسافرو ته په تمه دي. ته نه ګورې ورته وګوره. ملک صاحب که وایه چې چا نه پوښتنه وکړو. پوښتنې ته اړتیا نشته، خیر دی همدلته ورته صبر کوو، اخر به راورسېږي. ته صبر وکړه ملک صاحب، پوښتنه ښه شی ده. زه به د حقه سړي نه پوښتنه وکړم. چېرته روان شې والکه؟ ته صبر ملک صاحب، دا دی د کس نه پوښتنه کوم درځمه. سمه ده پوښتنه وکړه چې ستا په زړه کې هم غوټه پاتې نه شي. وای عجیبه سړی دی، ورته وایم چې دلته انتظار وکړه خو نه کوي. نه پوهېږم ملک صاحب، هغه کس ویلې تر هغې چې مسافر د تیارې څخه کته کېږي لږ وخت نیسي. ښه خیر دی، خو عاشق الله ماسې رانوست. شیردمان به څه وایي چې دوی مې بیل ډول او سورني هرکلی کوي. ښه نو که هغه ظالم به د عاشق الله ډول نه وای مات کړی، اوس به هم د ځان سره راوستی و. یاره ملک صاحب سخت راز به د ډول څخه جګ کړی وای. هغه دی مسافرین راغلل، راځه چې لږ نږدې ورشو. راځه ملک صاحب، دې خوا راشه، دغه لاره راشه. راځه. دا دی درځم، خو ګوره والکه پام دې ونیسه، یو جګ قدی ځوان دی او اتمي یو بکس هم ورسره شته. ملک صاحب شیرزمان پیژنم، ښه یې پیژنم، همدا اوس مې د هغې څېره په سترګو کې تاویږي ورته وي. ملک صاحب هغه نه دی؟ کوم یو ښایي چېرته دی؟ هغه دی د هغې لویې دروازې سره. هغه دی ومې لیده. هو والا پخپله دی، همغه دی، شیرزمان دی. راځه لږ نور هم وړاندې ورشو. درځه د پلار زمریه، زه راشه که نه. سلام پلار جانه، شکر چې بیا مې ولیدې. ستړی ماشه په خیر راغلی د خپل پلار زړګیه، وطن ته ښه راغلی، په خیر راورسېدې. راکه غېږه راکه زویه. ژوندی اوسې پلار جانه، راکه لاسونه دې چې مچوی کم. ستړی مه شې شیرزمان خانه. استاد فیروزه ته یې؟ والله او په بالله چې هېڅ تغییر دې نه دی کړی. څنګه یې؟ ته راشه چې یو بل ته غېږه ورکړو. بس له ډېره وخته مې ولیدل. راځه څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ کور کې ټول ښه دي؟ سلامت اوسې کشر ملک صاحب. استاد فیروزه پلار جان مې چې وي ما ته ملک مه وایه، دا زما د پلار مقام دی. د دې لپاره یې کشر ملک وویل، په دې معنا چې زه مشر او ته کشر. زړه مې و چې عاشق الله له ډول او سورني سره راولم، خو افسوس چې ډول یې ورته مات کړی و. ښه دی چې نه دی راوستی، ستاسو راتګ هر څه دی. مشر ملک صاحب او کشر ملک صاحب قرار به لاړ شو له خیره. ښه دی ویلی، لاړ شو چې مور یې په انتظار ده. رښتیا ولې مې د مور رانوستله؟ زویه کور د مېلمانو ډک و، مور دې له هغو سره پاته شوه. والا تم رښتیا وایې، نور به لاړ شو، مورکې مې په انتظار نه پرېږدم. درځئ چې ځو، راځئ.
مورې غونچه ګل راغی. نو سترګې دې روښانه بیا څه غواړې چې وکړي؟ مې زوروه اوس مې شام سوی ناپاک شیان نه خوري. ښه چې داسې ده خیر دی بسکټ ورته واخلئ. پلار مې رښتیا وایي بسکټ راته واخلي خو ناپاکه نه دي. هغه هم بې کریمه ولې بې کریمه؟ کیدای شي تاریخ یې تیر وي او دا کریم ډېر زر خرابېږي. خو تاریخ یې وګورئ. هر زور ته غږ کومه چې قلا ته راشي پلار جان به مې خپله تاریخ وګوري. د شمس موري ها څه وایې؟ راځئ چې حویلۍ ته وروځو چې زه هم د غونچه ګل سودا وګورم. ښه په سترګو ښه ودرېږئ چې په برنډه کې یو فرش هوار کم. غونچه ګل کاکا بسکټ خو دې راوړي؟ هر رقم چې وغواړئ لرم یې کریمدار او بې کریمه عین مالګې والا. اوهو دا خو حاجي صاحب ما ویلې ته راوتلی دی. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم سلام. ته راوړه سودا دي چې څه دې راوړي دي؟ په سترګو دا راغلم. غونچه ګله سودا دې په فرش کې ده. ته پوهېږې چې د شمس پلار ډېر د باندې نه راوځي په همدې خاطر مو دلته حویلۍ ته راوغوښتې. مخکې لارې خبرې اول به د دا هلک بسکټ ورکړم چې ډېر وارخطا دی. دا د پلار جانه تاریخ یې وګوره. حاجي صاحب زه خپل هم په تاریخ ماریخ نه پوهېږم. توکلي په ښار کې اخلم او دلته په کلیو کې خرڅوم او شکر تر اوسه څوک نه دي ناجوړه کړي. ته صبر دا دې پیدا مې کړو. دا دې بد نه دي خو وخت یې نږدې ده چې خلاص شي. دا بسکټ بیا هم ښه دي بد نه دي. تاریخ یې ډېر مهم دی. وروسته له دې باید غونچه ګل هم دې شیانو ته پام وکړي. حتما دا کار کوم حاجي صاحب بیخي بېغمه اوسه. دغه بل ښه دی دغه راته واخلئ. غونچه ګله دنداسه دې راوړې؟ وایي هغه مې څنګه نه ده راوړې هغه هم تر ټوله ښایي. دا دې واخ. آفرین والا په دې واړه بکس کې ټول دوکان راوړی. څه وکړم دا زما کاروبار دی حاجي صاحب باید د غټه وړوکي اړتیاوې پوره کړم. د شمس پلاره تا څه اخیستل ډېر دې شو؟ او رښتیا یو وړه د یاداښت کتابچه مې په کار وه. دا حاجي صاحب واخله بلکل ستاسو فرمایش سره برابره کتابچه ده. همدا اوس ملک صاحب اصغر خان سره وم هغه هم لکه ستاسو غوندې کتابچه واخیسته ویل شیر زمان راغلی باید مصرفونه یې ورته یاداشت کړم. ها زوی راغلی؟ زه خو نه وم خبر هغه کله راغلی؟ یو څو ورځې کېږي. خدای قربان دې شمه له څه پلاره څه زوی. او زوی ډېر تکړه هلک دی عین په خارج کې پوهنتون وویلي. واخله د شمس پلاره دوا دې وخوره چې ناوخته نه شي. وګوره چې بیخي مې له یاده ووتل. د ناروغۍ پوښتنه مې دې ونه کړه. حاجي صاحب اوس څنګه یې؟ ښه یم ورسره کلک پرهیز کوم او ډېر چورت هم نه وهم. ښه کې حاجي صاحب همداسې پکار دي. خوشحال کاکا. سردار خانه زه ته خو همزولیو اوس ماته ولې کاکا وایې؟ خو اوس په همدې نامه مشهور شوی یې. غټه وړوکی خوشحال کاکا درته وایي. زما هم عادت شوی. ټوکې کوم پوهېږم د دې لپاره چې خفه نه شې دام یو پیاله چای او دام توره ګوړه. والا په دې کار سره دې نوم ګټلی. ټول خلک ستا د چای او ګوړې صفتونه کوي. ښه نو همدا لرو او ملګرو یارانو سره یې ویشو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مشه چنارګله. خیر اوسې. چیرته وې چنارګله ته دومره فکر نه کوې چې د خلکو غنم تر اوسه پورې په نوبت کې پاتې دي. خوشحاله که رښتیا پوښتنه وکړې عاشق الله ملامت دی. دواړه تلي وې مات مصیبت پسې. ښه شه چې په یاد مې شو. پوهېږئ چې زه له یو راز نه خبر شوی یم. خدایه خیر کوم راز سرداره که؟ فکر کوم چې د اوبو په غلا کې احمد خان هم لاس لري. هلته یې د بوټانو پل و. چنارګله بچیه لکه چې کار خراب شو مونږ هم بند پاتې شو. نه بابا دا خبره نه ده مه وارخطا کېږه. ښه نو سردار خانه اوس ته په همت خان شک لري؟ شک لرم خو کوښښ کوم چې په حقیقت یې بدل کړم. او که په حقیقت پوه شي په ټول کلي کې به بې عزت او بې ابرو شو. عزت خو لا څه کوې چې بیخي به مو د کلي نه وباسي. والله چې احمد خان هم شهیدي ورکړي باید ټپ منکر شو. چنارګله ته څه له ځان سره بنګېږې نه ګورې چې غټ سړی درته غږېږي؟ څه ما ته وایې خوشحاله که؟ نه دیوالونو ته وایم. خیر دی
کېدای شي په زړه کې به یې کومه خبره راګرځېدلې وي. نه والا زه هم په همدې فکر کې وم چې دې همت مصیبت نه څه بلا جوړه شوې ده چې حسین اوبه هم پټوي، هغه هم بیا د خپل کلي نه. زه هم په همدې چرت کې یم او حیران پاتې یم. خو بوټان داسې کلک صنعت نشي کېدی. نن ورځ ټول ملک یو رقم بوټان نیولی، هغه پخوا غوندې رنګ بوټان نشته. بېشکه والا څومره یو عجیبه خبره دې وکړه. زما استاد فاک التفاس دی، په دې خبرو ډېر ښه پوهېږي او رښتیا هم وایي. یاره زما شک پرې ډېر دی، ځکه چې همداسې بد سړی دی او هر کار چې له لاسه پوره یې کوي. دا خبره باید نورو مشرانو ته ووایي تر څو پوه شي چې هغوی څه وایي او څه نظر لري. او رښتیا وایي، همدا د خوشحال اکا مشوره ښه ده. سردار خانه دا د غنم د موړه شول. یاله خیر اوسې. والا خبره مرداره شوې، باید یوه لاره ورته پیدا کړو چې له دې بدنامۍ نه خلاص شو. فرزانه جانې و فرزانه جانې مهرباني. او صدیقې ترورې راځه دننه راشه. سلام علیکم. علیکم سلام. دواړه ستړي مشئ، راشه دې خواته. شبنم جانې دلته کښېنئ. سمه ده، مننه. وی څومره ستړې شوم، لاړ عمر تیر شو. نه نام خدای ته هم د اوس هم تکړی خاله جانې، زړه ما چوئ. زه اوس ډېره زر ستړې کېږم. ته خو نو باید ستړې شي، خپل ماشوم ته د خیال دی او که نه. او ولې نه، هغسې خو پوهېږم. هسې خو جنت د مور تر پښو لاندې نه دی. نه میاشتې ماشوم په نس ګرځوي او همهغه سره کار او ژوند هم کوي. نو ځکه خو ډاکټران وایي چې امیندواره ښځه باید درانه وزنونه پورته نه کړي چې ورته نقصان رسوي. همداسې ده. تاسو ته چای راوغواړم؟ نه خیر اوسې فرزانه جانې. نه خاله جانې، چای شته او ښه سورم دی. زمونږ خلکو بې چایه ګزاره نه کیږي. ما ته یوه پیاله راواچوه. رښتیا هغه کتاب مې چې درکړی و لولې؟ هو لولې مې. ولې نه، ډېر ښه کتاب دی. شاباسې شبنم جانې، ته نام خدای تکړه او ډېره هوښیاره ښځه یې، خو هغه کتاب کې داسې ډېرې ضروري لارښوونې دي چې باید ورته پام ونیسئ. لکه کومې لارښوونې؟ مثلا د واکسین د ګټو په اړه پکې ویل شوي دي، د امیندوارو میرمنو د تغذیې په اړه او ډېر داسې نور پیغامونه پکې دي. ښه رښتیا وایې. ما یو ور لوستی دی، ډېر ښه کتاب دی، ښه معلومات لري، حافظه مې بده نه ده. ځینې وختونه ملالۍ هغه کتاب وایي او پوښتنې کوي. رښتیا فرزانه جانې، دا تیتانوس له څه شي نه پیدا کیږي؟ تاسو ته به ښکاره وي او که نه چې تیتانوس له خاورو نه پیدا کیږي. په خاصه توګه ښځې او په هغې کې بیا هم امیدوارې میرمنې ډېرې په خطر کې دي، نو ځکه باید امیدوارې ښځې د تیتانوس واکسین وکړي، که نه نو تیتانوس عین یوه میرمنه تر مرګه رسوي. شکر دی ما خو د تیتانوس واکسین کړی دی. ته نام خدای په دې کارونه کې ډېره تکړه یې. اوسنۍ ځوانې میندې د پخوانیو په شان نه دي، ډېر پام نیسي. ما شبنم جانې ته په دې هکله یوه کیسه کړې وه چې د تیتانوس واکسین نه کولو نه زموږ یوه کلیواله مړه شوله بیچاره. اوش بیچاره. له همدې وجې نه د نورو ملکونو په پرتله زموږ په هېواد کې د میندو مړینه ډېره ده. خدای دې زموږ ښځو ستونزې کمې کړي تر څو په ښه توګه خپل ماشومان وروزو. آمین. خیر رښتیا دوا خو د خلاصه شوې نه ده؟ نه، یو څو ورځې نور هم کیږي. ښه نو اوس راشه چې معاینات دې شروع کړم چې در باندې ناوخته نشي. درنو او محترمو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې ملک اصغر خان له خپلو ملګرو سره د خپل زوی شیرزمان د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته تللی و. شیرزمان د لوړو زده کړو لپاره بهر ته تللی و چې بریالی او له لاسته راوړنو ډک لاسونه بیرته خپل هیواد ته راستون شو، څو د خپل هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. خارج ته د تګ ډېرې قانوني لارې چارې شته، نو د لاس غوټه په خوله مه پرانیزئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.